یو د هغو مشکلاتو نه چې انسان معنوي زندگی و روحي زندگی ته ضرر رسوي هغه گناهانو سپک بلل دي. گناه انسان دپاره سپکه وبرخیږي، دغه د انسان زندگی کې ډیر بد اثر پرېږدي. انسان پکار دی داسې سوچ وکړي څه ګناه که ډیره وړه ویلې نه وي، څه ګناه صغیره متوته یایو، خو چونکې د الله رب العالمین معصیت کول دي، دی وجې نه پکار دی هر یوه ګناه انسان وړه ونه بلي، سپکې ونه بلي. اندې وجې نه که ګناه سپکه وبللی شي نو بیا د انسان زندگی باندې ډیر بد اثرات پرېږدي. سوچ خبره ده، انسان پکار ده زندگی کې داسې خبره ونه کړي چې هغه د انسان زندگی باندې بد اثر وکړي. حتی خبرې هم انسان ته دغه اجازت نشته هغه خبره چې هغه د انسان زندگی باندې بد اثر پرېږدي. سترګو غړوله، غوږو ته ځنه اواز راوستل، انسان پکار دی هغه نه ځان وساتي. یقینا که ګناه سپکه وبللی شوه نو هغه د انسان زندگی کې ډیر مشکل پیښوي. مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي، کتاب د تحف العقول او صفحه نمبر 100 مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي یو کس کوم د هغه و داسې سفر ته هم نه مخکې کیږي، یو داسې سفر اختیار نه کوي چې هغه سفر کې انسان دپاره د انسان دین دپاره خطره پیښیږي. کله ډریږي انسان په دغه خبرې باندې چې دغه سفر کې به ماته ما دین دپاره خطره پیښه شي، نو هیڅ کله داسې سفر کوله نه دی کوله پکار. زه به د امام صادق علیه الصلاة والسلام هغه یو روایت ذکر کوم چې یو کس رچی مولا خدمت کې حاضریږي، مولا ته یې چې مولا قربان د شم روان یم په سفر باندې ایوه استخاره راته وکړه. استخارې صورت کې انسان پکار دی دا سوچ وکړي چې الله سره مشورې کول دي. مخکې د استخارې نه پکار دی اول دوستانو سره مشوره وکړه، وره پورې استخاره مه کوه. که کله تا څه دوستانو څه مشوره نه در کړه، یو دوو لیارو کې ته گیر شوي، فیصله نشي کوای چې کوم طرف ته شم، نو دی صورت کې که تا استخاره وکړه بیا پکار دی همغې استخارې باندې ثابت قدم ودرېږي. ویلې الله رب العالمین سره تا مشوره وکړه. امام صادق علیه الصلاة والسلام خدمت کې څه حاضر شو، له مولای و استخاره راته وکړه. استخاره یې ته وکړه، سفر باندې روان دی، مولا چې استخاره وکړه چې استخاره بعد راغله، ورته ویله څه ای ځوان تا دپاره استخاره بعده دی. سړی لاړو، خو دغې استخارې پابند نشو، سفر اختیار کو،
تجارت والا سفر و ډېره زیاته ګاټې وکړه. اوس کله وفاس بیا راغلو مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام سره ملاو شو. مولا ته ویله ما خو ډېر ښایسته سفر وکړو و ډېره لویه ګاټه مو وکړه. تا مو ته ویلي وو مولا څه تا دپاره استخاره باده دی. مولا ورته فورا جواب وکړي یای مولا ورته فرمایش وکړلو ویله هغه یوه څه به تا یاد دی څه ماښام ډېر ستړی شوی وي تجارت کارونه ډېر زیات ستړی شوی وي و سبې خوبیولې پاتې شولې المونځ دنه قضا شولو. ویله او مولا ما ته یاد دی. نو دا که ته سوچ وکړې ایمو په کار دی عقیده وي په دغې خبرې باندې څه الله رب العالمین و د هغه رسول و اهل بیت رسول هغه مو همیشه دپاره کسی ناظر دی هغوی مو باندې قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. انسان که کله دغه عقیده پیدا وشوه چې ما عملونه الله رب العالمین و د هغه رسول و اهل بیت رسول کسی نو یقینا هغه یو قدم هم بغیر د احتیاط نه کېږدي. نو دغه کس څه کله دغه خبره یې واورېده دغه سړي او مولا یاد مه دی څه مناسب یې لمونځ قضا شوی و. مولا د ورته ویل که دا ټول کائنات تا تدبیر کی هغه هیڅ کله د دغه یوه المنځه برابر نشي کېدی. تا د مادیاتو سوچ کړی دی لیکن هغه معنوي فایده چې کومه دی هغه تا نه دی حاصله کړي. ای کاش تا نه هغه المونځ قضا نه وی شوی. دا څه تا دپاره استخاره بعد راتله هغه وجه دا وه چې چونکې دغه سفر کې تا نه المونځ قضا کېږي.